الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسالت نمخ کی د جاهلیت په دور کې بعضې داسې خوش قسمت خلکو چې هغوی د سره د توحید مسله اورېدلې نه وه او الله رب العالمین په خپل فضل باندې هغوی د دې شرک او کفر نه بچ وساتل. دا کله کله د یو انسان خوش قسمتي وي
چې نه ورته چا مسله بیانه کړي نه یې څه خبره اورېدلي خو بس الله رب العالمین ورته فطرت برابر کړي. په دې کسانو کې یو زید بن عمرو بن نفیل هغه بل پکې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او بعضې نور کسانو چې دا 5-6 کسان دي. مخکې یو خطبه کې ما د دې تذکره کړې وه. دوی د یو بل سره دا مشوره وکړله چې دا زمونږ عرب په شرک او جهالت کې اخته دي او د الله نه غیر د بل چا عبادتونه کوي، د بوتانو د دربارونو د درګاهونو بندګینې شروع دي. دا مختلف دربارونه دي او دوی ورځي او خپل حاجتونه ورته وروړي او د دې په نوم باندې ګډان او چیلي او څاروي حلالوي او خان حلالوي او د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې خدا څاروي حلالول دا خو ناروا کار دی. سره دې چا ورته مسله نه ده کړې، لا نبي علیه السلام دنیا ته نه دی راغلی او دوی دا خبرې کوي لګیا دي. او د مکې مشرکانو کې به چې څوک راولګېد او یو څاروی به یې ذبح کو نظر به یې وکړو د غیر الله په نوم باندې، نو دې زید بن عمر بن نوفیل به ورته ویلې چې ګوره دا ګډ او دا چیلې او دا څاروی پیدا کړی الله دی او تاسو یې ذبح کوئ د غیر الله په نوم باندې، د دې منښت او د دې شکرانه د الله نه غیر د بل چا په نوم کوئ، دا خو شرک دی، دا خو خبره نه ده. خو چا خبره نه منله ځکه چې په یو معاشره کې د شرک غلبی او بیا ته داسې مسلې له ډېر زور هم نه ورکوي، هسې داسې معمولي شان خبره وکړي بس بیا نور غلی شي خپل عبادت کوي، نو بیا درته څوک څه نه وایي. دا وروستو چې کوم حالات موږ د نبي علیه السلام ذکر کوو، نبي علیه السلام ته تکلیف راغلی هغه ځکه چې هغه ودرېد په دې مسله باندې، زور یې دې خبرې له ورکړه، راښکاره یې کړه دا خبره. نو دوی لاړه دا زید بن عمرو بن نوفیل سره د ملګرو وایي راځئ چې په دې دنیا کې موږ لږ د دې تلاش وکړو چې دا حق دین به کوم یوي چې موږ یې لږه تابعداري وکړو او الله رانه رضا شي. ښه نیت یې نو دوی روان شو، د دې ځای نه لاړه د یهودیانو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړه، شام ته لاړه، یمن ته لاړه، په دې ملکونو ګرځېدل. نو د یهودو د مولیانو سره چې د دوی ملاقات وشو نو دوی ورته ویلي چې موږ داسې اورېدلي دي ستاسو په باره کې چې تاسو یهودیانو سره آسماني کتاب دی او ستاسو یو پیغمبر دی موسی علیه السلام، د هغه تعلیمات دي، تاسو پې عمل کوئ په هغې باندې. نو دا ډېر ښایسته دین دی تاسو سره چې الله درته د آسماني کتاب هم درکړی، تورات او پیغمبر هم درته الله را لېږلی او بیا د موسی علیه السلام نه بعد ډېر پیغمبران په تاسو کې راغلي دي. نو تاسو لږ موږ ته وښایئ چې هغه حق دین کم یو دی چې موږ ستاسو دا دین د یهودیت اختیار کړو چې الله رانه رضا شي. دغه یهود علماو ورته په جواب کې ویلي که د الله په غضب ځان ککړ کول غواړئ نو زموږ یهودیت ته راشئ. بعضې وخت کې سړی صفا خبره کوي، حقه خبره وکړي، که په خپله هم پکې کومه غلطي نو ویې وایي چې هلکه موږ کې دا غلطي ده، دا کمال دا هم یو اخلاق دي چې خپلې غلطۍ ته غلطي ووایه، دا نه چې خپلې غلطۍ ته غلطي هم نه وایي، دا غټه بد اخلاقي ده، حق پټول دي. وایي که د الله په غضب ځان ککړی بس یهودي شه، موږ پکې کومه داسې ښه ورځ ولیدله چې لا تاسو ورته راځئ. ویلې ولې؟ ویل د هغې وجه دا ده چې موږ سره هغه تورات نشته چې کوم موسی علیه السلام ته الله ورکړی دی، خو تحریف شوی دی. په دې کې خو مولیانو او پیرانو او بادشاهانو د ځان نه خپلې خبرې را دننه کړي په دې تورات کې. هغه تورات موږ سره نشته دی چې کوم موسی علیه السلام ته او زموږ پیغمبر ته میلاو او زموږ دین محرف دین دی او که زموږ په دې موجوده یهودیت عمل کې د الله په غضب به ککړېږي او په دې قوم د یهودیت د الله غضبونه نازل شوي دي او دې نه قرآن هم ډک دی، دا خبره د هغه صحیح وه. نو دوی ورته ویلي دي عربو چې نه نه موږ خو د الله د غضب نه ځان بچ کوو، زموږ څه کار دی چې ستاسو دین ته بیا ور داخلېږو. دا هغه دور دی چې په دنیا کې مکمل دینونه ختم شوي دي او دنیا ته حاجت دی د یو داسې انسان، د یو داسې مقتدا او رهنما او د داسې یو نبی چې راشي او د انسانیت ته صحیح لاره ور وښیي. دوی روان شو، راځي هلکه دا یهودیان خو دغه شان خبره وکړه، د دوی دین خو ځان له ګډوډ دی، ځئ چې د دې نصارو خواته لاړ شو، د عیسیانو خواته. دوی وایي چې موږ سره آسماني کتاب دی، انجیل او زموږ پیغمبر دی عیسی علیه السلام.
نو داغه تعلیمات باندې به عمل وکړو نو دا به هم د یو نجات ذریعه خو شي کنه آسماني دین باندې خو به عمل وکړو زمونږ عرب خو بالکل د دین نه ناشنا دي نو دوی روان شو لاړه په شام کې چې کوم راهبانو د نصاراو پادریان د هغوی سره ملاقاتونه وکړل هغوی ته یې ویل چې یاره موږ ستاسو دې دین ته راتله غواړو ځکه موږ عربو سره خپل کوم دین نشته دی او نه را سره کوم آسماني کتاب شته لہذا تاسو موږ ته د دې خپل عیسایت تعلیمات راوښایئ چې موږ پې عمل وکړو جنت ته لاړ شو دې نصاراو عیسایانو ورته وویلې که د الله په لعنت ځان ککړول غواړئ او دا غواړئ چې الله در باندې شپه ورځ لعنتونه راولېږي نو راځئ زموږ دین ته راننوځئ زموږ خو د پیرۍ مریدۍ دین دی نور خو پکې څه نشته دی خو بس پیري ده او مریدي ده هو ده هلته ګوټ کې کښېنه رهبانیت هم ده نصاراو اصل دین پرېښود ګوټونو ته ننوته پیري مریدي شروع کړه او تحریف یې شروع کړو د عیسی علیه السلام دین یې بدل کړو ګډې وډې کاتې شروع کړلې حلال حرام او حرام حلال کړه د ځان نه خپل قوانین وضع کړه نو ویلې مونږ خو د الله په لعنت اخته شوي وو که تاسو مخته کېږئ راځئ دوی ورته ویل نه مونږ خو د الله د لعنت نه تښتو ځکه راغلي یو د دومره لرې ملک نه سفر کړی د عربو نه چې په صحیح دین باندې عمل وکړو ویلې صحیح دین زموږ د عیسایت ختم شوی دی هغه انجیل چې عیسی علیه السلام ته میلاو هغه نن په دنیا کې نشته هغه اصلي انجیل دا چې موږ سره کم دی په دې کې تحریف شوی دی یو پادري له چې ورځي هغه سره به یو شان انجیل وي او چې بل له ورځي هغه سره به بل شان انجیل وي او چې بل له ورځي هغه سره به بل شان خبرې وي لہذا زموږ دین ته مه راځه نو دوی روان شو بس دعا یې د الله نه وکړه یا الله موږ خو خپله خواري وکړله خپل کوشش هم وکړلو په حق دین پسې ګرځو دغه دوه دینونه موږ پیژندل چې د اسمان نه نازل و په هغې کې هم تحریف خلکو کړی دی په اصلي شکل کې نه دي پاتې شوي بس یا الله نور نه پوهېږو خو بس په ملت د ابراهیم علیه السلام راله ژوند راکړه بس داسې خبره یې وکړه ای جمالا دا ښه دعا هم ښیي چې ښه نیت دی یو کار کړی نور پرې نه پوهېده په ملت د ابراهیم علیه السلام هم نه پوهېدل دوی تفصیلي خو دومره اورېدلې وه چې د ابراهیم علیه السلام ملت الله ته خوښ ملت دی او د هغه دین الله ته غوره دین دی بس یا الله په ملت ابراهیمی راله د ژوند تېرولو توفیق راکړه او نور به خپل پرهیز کوو چې څنګه ورته الله زړه کې اچول هغه شان عبادتونه به کول او شرک او د دې معاشرې د جاهلیت نه ځان بچ وساتل دا د جاهلیت د زماني موحدینو خو دوی ته د نصاراو یو خبره کړې وه چې کله را رخصتېدل وایي ګوره دنیا مکمل د جهالت نه ډکه شوې ده او منګه او یهودیان ټول په دې انتظار یو چې هغه آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راشي چې زمونږ په کتابونو کې د مخکې نه پیشنګویي شوې ده او الله تعالی ویلي دي چې د آخري پیغمبر به رالیږم او د هغه نښې زمونږ په کتابونو کې موجود دي نو موږ هم د هغه نبي په انتظار یو او تاسو هم انتظار کوئ چې بس هغه پیغمبر راغو ایمان به پرې راوړو به دغه یو لاره د کامیابۍ پاتې شوې د نورې ټولې لارې ختمې دي دا د مخکې نه د زموږ ستاسو د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دنیا ته د مبعوث کېدو نه مخکې الله تعالی د دې خلکو ذهنسازي کوله او دا خلک دې ته تیارول چې او یو نبی ته ضرورت دی هغه آخري پیغمبر چې هغه سره به تر قیامته پورې داسې یو دین وي چې هغه دین به مکمل وي کمپلیټ وي او هغه به یو مکمل کتاب سره د دنیا ته راځي او هغه کتاب د هغې تعلیمات به د انسانیت ته ورکوي او د دې انسانیت د عقایدو د اعمالو او د اخلاقو او د کردار تربیت به کوي دا پیغمبر د دې خلکو تزکیه به کوي او زما محترم ورونو زمونږ ستاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا ژوند تاسو په انساني تاریخ باندې نظر واچوئ په هیڅ یو انسان کې تاسو دا کمال نشئ موندلی یعنی دا کمال په انسانیت کې هیڅ چاته نه دی میلاو چې د هغه د پیدایش نه واخله تر د وفاته پورې مکمله زندگی محفوظ وي سوا د چا نه سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلکې دنیا ته راغلی نه او د مخکې نه تذکرې شروع وي د مخکې نه تذکرې شروع وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش چې کېده د هغې نه 50 یا 55 ورځې مخکې
دا د ابرهه واقع راغه چې په کعبه حمله کوله او الله په مارغانو تباه کړو. حالانکه ابرهه څوک دی تاسو پته ده؟ ابرهه هغه سړی و چې د عیسی علیه السلام په دین روانو. په هغه زمانه کې دغه حق دین و که نه؟ د عیسی علیه السلام تعلیمات لا روان دي او نبی علیه السلام لا پیغمبر شوی نه دی. د دې نه بعد به پیدا کېږي، بیا به 40 کاله د هغه عمر وي، هغې ته به رسېږي، نه پس به پیغمبر کېږي. دغه زمانې پورې خو لا د عیسی علیه السلام دین په ځمکه څه دی روان دی، جاري دی. لا دغه دین لا منسوخ شوی نه دی دې وخت پورې. خو دې نه دا معلومیږي چې یو انسان په هغه وخت کې په هغه دین باندې روانو چې کوم د اسمان نه نازل خو چې کله هغه هم یو غلط کار کوي الله ورله سزا ورکوي. ځکه چې په غلطه اراده را روان شوی، زه کعبه ورانو. نو که یو سړی ځان ته وایي چې زه په حق دین یم خو ته غلط او باطل کار کې الله به سزا درکوي. دا یاد ساته. د دین مرکز ورانې، د الله د بندګۍ ځایونه ورانې او دې ته د نیت خراب. چې دی کله د یمن نه را روانېده او د ځان سره اتیان را روان کړه او فوجونه را روان کړه. اتیان په عربو کې چا نه پېژندل. اتی داسې ناشنا شی و چې د عربو نه پوهېږي، اوښې پېژنده، اتیان یې نه پېژنده. او هغه د هاتیانو د لښکر سره راغو حمله وکړه په عربو باندې، ځکه چې د کعبې په مقابل کې خپله بیله کعبه جوړه کړې وه په یمن کې. او د دا اعلان کړی چې خلک دې مکې ته نه ځي، ځکه دا حج چې دی د پخوا نه روان دی، د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه پخوا نه دا حج کېږي د جاهلیت په دور کې. نو دله دا غصه ورغه او په زړه کې تعصب د دې مکې او د کعبې سره پیدا شه د بدبخته چې هلته مه ځئ مکې ته حج له، په هغه شړ ملک کې او په هغه غرونو او په هغه ریګستان کې څه کوئ؟ یمن ته راځئ، دلته ما کعبه جوړه کړه، کعبه یمانی یې ورته ویله، یا یمانی کعبه ده وایي. نو پکې یو عرب ورغو، عرب هغه هلته ورغه یو قافله تلې وه د عربو، دوی به دا سفرې کولې تجارت وغیره پسې، چې خبر شه هغه دننه ورغی او دسمات یې پکې ورله وکړو چې دا لا تا کومه کعبه جوړه کړې ده د اصلي کعبې په مقابل کې. د چې تحقیق کو دا کار چا کړی دی؟ چا ورته عرب. نو کسان خو معلوم نه شو، خو دا ظالم را روان شوی لزمه د عربو کعبه ورانه. خو د عربو کعبه نه وه، د چا کعبه وه؟ خو د الله بیت و د الله کور. و دا ظالم په دې جوش او خروش کې را روان شو. او چې کله وادي محسب ته راورسېده، دا کم حاجیان صاحبان چې حجونو له تلي، څوک چې نه دي تلي، الله دې ټول بوزي سره د اهل و عیال. او شکر الحمدلله چې په دې هفته کې دا حرم کولاو شو. قسم په الله د کعبې نه چې دا بلاکونه تاو زموږ دا زړه دلته بند والله، لکه زموږ د زړه د چا تالې اچولي. او چې منظر ما وکړه دا بلاکونه لرې کېدل، ته زموږ دا زړه کولاو شو الحمدلله. دا عمرې کولاوې شوې، دا حجونه کولاو شو الحمدلله. نو څوک چې تلي حاجیان صاحبان، نو تاسو به خامخا مزدلفه به م لیدلي، مینا به م لیدلي چې خیمې پکې لګېدلي. او د عرفات نه چې را روان شي او ته شپه په کوم ځای کې کې دقه مزدلفه ده، او ورپسې بیا د دې خوا مینا د دې مغرب طرف ته چې راځي، او اخري سر یې دا دی چې دا کوم ځای کې جمرات دي، د شیطانان چې ایشتلی کېږي، دا مغربي اړخ دی اخري. دلته وادي محسب دی د دې د مزدلفې په خوا کې. نو دې ځای ته چې کله دی راورسېد دې وادي ته سره د لښکر نه د ابرهه یو دم د سمندر د طرف نه مارغان را روان شو. الله اکبر. د الله سره فوجونه دي ناشنا ناشنا. وما يعلم جنود ربك الا هو. قرآن کې الله فرمایي د الله لښکرې د الله نه غیر بل څوک نه پیژني. دا یاد ساتئ. کله کله الله رب العالمین داسې لښکرې تیارې کړي یې ابرهه په څه تباه کړ، فرعونیانو باندې کم عذابونه راغله، ملخان دي او سپګۍ دي او چندخان دي او فلان او فلانه. تاسو ته پته الله رب العالمین سره د عذاب قسمه قسم طریقې شته دي. په دې باندې مارغان راوالوزول او په مارغانو باندې تباه کړه. پوره قصه تاسو ته معلومه ده، هغه طرف ته نظم. خو دلته صرف یو مقدماتي خبره ما کوله چې ګوره الله رب العالمین د دې کعبې حفاظت ولې وکړو؟ ځکه چې دلته اوس د کعبې یو نگهبان را روان دی، یو څو ورځې بعد به پیدا کېږي او دنیا ته به راځي، او هغه څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. به دا واقع چې وشو، د ابرهه دا فوج الله تباه کړو، دا لښکر الله غرق کړلو. او قرآن کې الله رب العالمین فرمایي داسې مې تباه کړ فجعلهم کعصف مأکول.
د سورې فیل خو ماشومان هم یاد کړی الحمدلله الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الله وی ته نه ګورې ستا رب د اتیانو ولو سره څه وکړه داسې تباه کړه لکه د خوړلی شوو بوسو په شان ته یې وګرځول خوړلی شوي بوس سوال دا دی مفسرین دلته سوال کوي بیا جواب چې بوس خو چې وخوړلی شو خېټه کې دننه پراته خو ښکاري نه دې څه مطلب دی نه مطلب دا دی بوس چې کله څاروی وخوري او بیا یې هضم کړي او بیا په شکل د ګندګۍ کې را په دې ځمکه راوغورځوي د ګندګۍ په ځای باندې نو هغې ته مونږ څه وایو خوشیان او سپیاک او سوټي ورته وایو داسې ته الله جوړ کړو بویونه ترې را روانو د ابرهه لښکر الله داسې بدبویه کړه داسې تباه کړه الله اکبر چې ته د الله رب العالمین د کور دشمني کې او دی چې راتلو د مکې والاو نه اول اوښان ونیول په دغه علاقه باندې یو پریشر ورو به غورځوو چې مالونه هم درنه اخلم او کعبه هم دله ورانوم تاسو به زما څه وکوئ او غریبانان دغه خلک وو اقتصاد هم د مکې والاو کمزوری و دومره د جنګ هم د ده نه و ځکه د سره ډېر غټ فوج نو په دغه وخت کې د نبي علیه السلام نیکه چې و عبدالمطلب دی یو ډېر ښکلی انسان دا مخې و ډېر یو عجیبه اثر په دې مخ کې دا قریش ښایسته خلک د نبي علیه السلام دا خاندان نو د نبي علیه السلام دا نیکه ورله راغی د ابرهه چې کوم ځای کې پړاو اچولی او ځان له خپل تخت لګولی او دې نه بعد اوس ارادې ده چې ورځي په کعبه باندې نو په دغه ځای کې ورسره ملاقات ته حاضر شه عبدالمطلب ورغو ملاقات ته وی دی په دې تخت ناسو د ابرهه خو چې څنګه عبدالمطلب ولید د هغه روب او د هغه شخصیت داسې و چې دا بادشاه ورته زر د تخت نه راکوز شو په دې ځمکه ورسره کېناسته په قالین باندې د ډېر احترام د لاسه دا خو ډېر عجیب یو بزرګ سړی راغی او ډېر مشر سړی دی معزز نو ورته وایي چې تاسو څه ته راغلي یې هغه ورته وایي زه د مکې یم او د مکې د خلکو راولېږلم نماینده یم د دوی د یو سفیر په حیثیت ستا خواته راغم وایي څه خبره دې راوړې ده وایي دا خبره مې راوړې چې دا غریب خلک دی زمونږ او د دې خلکو اوښان دي نیولي دا اوښان را پرېږده دا غریب خلک دی ځان له چې تجارت کوي په رزق پسې کله یمن ته ځي کله شام ته ځي د بار ملکونو نه ځان له بندوبستونه کوي د خوراک څښاک نو ابرهه ورته حیران شو عجیبه خبره ده ته ایله بیله اوښانو پسې راغلی ما ویل چې ته به کومه غټه خبره په زه درله کعبه ورانوم او ته د اوښانو غم راخستی الله اکبر عبدالمطلب ورته یو خبره وکړله ویلې د اوښانو مالکان موږ یو موږ خپل اوښان غواړو بېوسه خلک یو او د کعبې ډېر زورور مالک دی ته به وګورې چې هغه به څنګه تپوس وکړي او څنګه به حفاظت وکړي زموږ خو وس نشته همدغسې بیا وشو هغه زورور مالک پې داسې ناشنا لښکر راولېږلو چې مارغه څه ته وایي مارغان او د هغې په هغه پنجو کې او په مخوکو کې به څومره وزن راځي او د هغې نه الله رب العالمین داسې اټم بمې جوړې کړلې چې ټولې تباه و برباد کړه ذلیله یې کړه الله رب العالمین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې دا غټ غټ واقعات دنیا کې راغه دې دپاره چې دا خلک دې ته متوجه شي چې دا د الله پیغمبر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوموالی او د نبی علیه السلام نوجوانی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا 40 سال پورې چې کومه زندگی ده د نبوت نه مخکې دا دومره مثالي زندگی ده چې ټول خلق د عربو دا ورته ګوته په خولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هر چا په ژبه باندې د صفاتونه وړوکی ماشوم دی هغه صفات پکې دي چې په نورو ماشومانو کې نشته نیکه ته ډېر زیات ګران ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راتلو پیدا کېده یتیم راغو دنیا ته الله اکبر یتیم پیغمبر په دنیا کې عالمي انقلاب برپا کړ پلار یې نه و دنیا کې مور یې مور یې پرورش نیکه ته ډېر زیات ګران وی د دې پلار نشته دی بس زه به ور تربیت کوم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه ته ډېر زیات ګرانو نو د عبدالمطلب د دې مرتبې د وجې نه چې دا ډېر عزتمن سړی و د مکې په سردارانو کې ده ته به خصوصي قالینه غوړېدلې وه د دې کعبې په خوا کې د عبدالمطلب به پې کېناسته د نبي علیه السلام د نیکه هغه قالین باندې یو بل څوک نشو کېناستلی واحد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی وړوکی دی ماشوم دی نابالغه دی ده به ورمنډه کړه په هغه قالین به ورسره کېناست نو کله کله به یو مشر لاس ور واچو چې راکوز شه ماشوم یې دلته دا د سردار قالین ده مه کېنه ورسره په دې باندې عبدالمطلب به د خپل نوسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیو وایي دا زما بچی د دې قالین نه مه کوزوئ وایي دې مخ ته وګورئ دا څه غټ انسان جوړېږي وروسته دنه څه غټ انسان جوړېږي ته ورته وګورئ دې مخ ته الله اکبر داسې پکې په وړوکوالي کې داسې عجیبه اثرات داسې ښکلي خویونه پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان سره په قالین باندې کېناوه
شپږو کالو ته چې د نبی علیه السلام عمر ورسېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور خاندان دا د مدینې و. آمینه بنت وهب چې کومه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والده محترمه، او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ځان سره واخسته چې زو د ماماګانو کره دی. نبی علیه السلام ورسره دی، وړوکی ماشوم، شپږ کالو ماشوم، او په لاره کې د ابوا په مقام کې مور وفات شو. نبی علیه السلام یې سر ته ناست دی او د والدین یې ساه وختله په دغه ځای کې. اوس دا واقعه ویل یا لوستل دا خو زه ټیک د اسانه ده، خو دا کیفیت لږ سړی رایاد کړي چې په لاره یو مور او وړوکی بچی د شپږو کالو روان یو، دا مورې وفات کېږي، نو د دې ماشوم به څه حالي، د ده به کوم کیفیتي چې پیدا کېده پلار یې نه و چې شپږو کالو ته ورسېده، مور همتې د دنیا نه لاړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مور سر ته کله خپو ته منډې را منډې وی، او بس په دې حالت کې هغې ساه ورکړله. او بیا د هغې نه بعد به پې نیکه نور هم ډېر خیال ساتلو چې دا خو ډېر زیات بې اثرۍ پاتې شو. او چې 2 کاله مزید تیر شو، د 8 کالو عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو. عبدالمطلب هم د دنیا نه لاړل او هغه هم بیا وفات شولو. چې کله وفات کېده عبدالمطلب، هغه خپل بچي ته ابو طالب ته وصیت وکړه. ابو طالب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره دی، هغه ته وایي بچیه ما خو د دې خپل نوسي ډېر زیات خیال وساتلو، اوس زه د دنیا نه ځم، زما د دې نوسي به ته خیال ساتي او ته د دې ذمه دار شولې وس چې دا ګوره خفه نه کړي دا ماشوم، او چې د ده څه قسمه ضرورت دي د هغې دپاره ته منډه ته راړوهه. دې وجې نه ابو طالب ته بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 8 کالو نه بعد چې نبی علیه السلام عمر 8 کالو ته ورسېده، د پرورش یې تره ته حواله کړلی شو. تره به بیا د ځان سره ګرځوو را ګرځوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما په وړوکوالي کې ګډې بیزې سره ولیدي د مکې په دې غرونو کې، او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی هغه ګډې بیزې سره ولیدي. دې کې علماو حکمت سره د حدیث په شرح کې علماو چې دا نبی علیه السلام فرمایي چې ما هم ګډې بیزې سره ولیدي، او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی هغه ګډې بیزې سره ولیدي. د دې حکمت علماو دا ده چې دا ګډې بیزې سرول دا په انسان کې عاجزي پیدا کوي، او پیغمبرانو کې عاجزي وي. او بله دا ده چې دا ګډې بیزې د دې د رمي حفاظت کول چې یو اخوا منډه کې تور پسې ورشي او چوکره سره یو راتاوی او بله دې خوا منډه کې، دا یو د تربیت انسان یو ټریننګ حاصلوي، تربیت کول. نو څنګه چې د دې ځناورو او د حیواناتو د یو رمي تربیت کیږي، دغه شان پیغمبرانو ته وروسته بیا د دې انسانانو تربیت حواله کیږي. نو مخکې نه پکې الله رب العالمین دا صفت اچولی چې د دې انسانیت تربیت به په کومه طریقه باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره سره شام ته هم تللی دی په سفرو باندې، هلته بعضې راهبانو لیدلی دی، تره ته یې ورله ویلي دي چې دا ستا څه دی؟ وایي دا مې وراره دی. وایي دا بیا د ځان سره رانولي، موږ ته پکې داسې نښې ښکاري چې دا هغه آخري پیغمبر دی، او هسې نه چې څوک پې پوه شي. خاص کر یهودیان ډېر یو حسدي قوم دی، خپل پیغمبران یې وژلي دي په خپله زمانه کې د یهودیانو چې څه ضرر ورته ورنه کړي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې چې لا پیغمبر شوی نه دی، هغه د کعبې د تعمیر مرحله راغلی ده. دا کعبه دا جوور ځای کې وه، دا خو اوس دا برایانې شوي دي او دا خوا وشه غرونه یې ورته کټ کړه، نو دا علاقه یې اوچته کړې برایي شوې ده. دا موجوده مکه چې تاسو ګورئ دا زړه نقشه داسې نه ده، دا خو اوس پکې د موجوده ګورنمنټ ډېر زیات کار کړی دی. ورنه دا د زمزم کوی هم د کعبې سره خواته لاندې به او پوړۍ ورکوزي شوې، دلته به خلک ورکوزي، په هغې اوس پلانټونه لګېدلي دي. 3م 4م چت د حرم ته هغه اوبه تا ته میلاویږي، هلته په د مشینرۍ په ذریعه باندې خېجولي. مخکې دلته کافي دا ځای تنګ و مشکلات، نو چې څومره بارانونه به کېدل د دې خوا و شا غرونو د اوبه به د کعبې طرف ته راتللې، نو وخت په وخت به دا په سیلابونو باندې خرابېدله. نو په دې دوران کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر لا کم دی، نبی لا نه دی دې وخت کې، نوجوان دی، او په دې دوران کې د کعبې د تعمیر ضرورت راغی. د مکې مشرکانو اعلان وکړو چې یاره دا کعبه دا دیوالونه او بنیادونه یې لږ خراب شوي دي چې دا بیرته جوړه کړو مزیداره. نو اعلان د مکې مشرکانو وکړو چې کعبه به موږ جوړو، د دې تعمیر به کوو، خو په دې کې به غلط مال دا به نه شاملو،
ګوره مشرکان دي خو دا خبره ښه وه مشرکان دي د جاهلیت دور دی خو دا خبره صحیح وه چې چونکې دا کعبه ده د الله کور دی نو په دې مکه کې به د زنا اډې وي او زناګانې به آزادو ښځو نه کولې دا به وینځو کولې وینځې به وي وینځې به په پیسو به خلکو ګډولې او په پیسو باندې به نعوذ بالله بدکارۍ کولې په کورونو به خپلې جنډې ودرولې وي د نښو دپاره وایي د دې بدکارو ښځو نه به هم پکې پیسې نه اخلو ځکه دا ګنده پیسې دي په زناکارۍ باندې ګټلې دي او که چا پردی مال غصب کړی یا غلا کړی یا پردی ځمکه قبضه کړی ده ظالم دی او دغه مال ورسره دی دا به هم نه اخلو چا سره چې غلط مال دی هغه نه به چنده نه اخلو بس د پاک مال چې د چا دی دا به راغونډ کړو او دا کعبه به پرې جوړه کړو فیصله وشوه چې دا فیصله وشوله نو اکثر د بعضې وخت کې انسان د امتحان سره مخامخ کېږي امتحان دلته دا راغو چې دا چنده کمه راغونډه شوه او دا کعبه په مکمل نه جوړېدله دا کعبه مخکې ګوره داسې څلور ګوټه نه وه لکه دا اوس چې څنګه ګورئ دا مربع شکل دا لکه داسې اوږده وه مستطیل شکل کې وه لکه داسې اوږده وه یو دروازه دلته وه بله دروازه دې خوا د ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه ده هغه درته یادو ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې ده هغه د هغې څو دروازې وې 2 دروازې وې یو به مشرق طرف ته دروازه او بله مغرب اوس خو دا یو پاتې ده په دې یو به خلک ورنوته او په دې بله به راوتل او داسې اوږده وه داسې مربع نه وه مستطیل شکل کې وه لکه څنګه چې دا موبایل مستطیل شکل کې دی داسې اندازې دا تعمیر چې کله دوی شروع کړو د کعبې خرچه کمه شوه دا پوره دیوال سر ته نه رسېده نو دوی راولګېده دا دیوال یې کم کړلو دا کعبه کمه شوه دا اوس چې تاسو کوم ګرد دیوال ګورئ که نه حتیم کتلی دی که نه دی کتلی تصویرونه کې هم کتلی او حاجیانو خو به هلته کتلی دا حتیم کې دننه کومه حصه چې ده دا هم د کعبې حصه ده دا تې بار پاتې شو نو دې ته د نښې دپاره دا دیوال کړی دی صرف دې دپاره چې خلکو ته نښه پته لګي چې یاره ګوره کعبه دې ځای پورې ده چې دا طواف د دې نه اخوا کوي صرف چې دې په دې منځ کې طواف وکړي طواف به د دې نه بار کوي البته که یو انسان ته الله توفیق ورکړي او رشنې او موقع دې حتیم ته ننوتي او په دې حتیم کې دې مونځ وکړو نو دا شوه لکه کعبې ته چې ته دننه ننوتي او مونځ دې پکې وکړه بعضې خلکو ته الله توفیق ورکړی الله دې موږ ټولو ته بار راکړي نو دا کعبه دغه ځای پورې پاتې شول او باقي دا ځای د نښې دپاره ګرد پرېښودو چې یاره بس نور وسم نه کړي په دې دوران کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر کم دی حدیث د بخاری کې دا روایت راغلی تره دی عباس رضی الله عنه مشر سړی دی عزتمند ځکه د نبی علیه السلام دا کورنۍ د قریش ډېر عزتمند خلکو د مکې اوچت خاندانو ده خلکو به ډېر عزت نو نبی علیه السلام د دې خپل تره سره د کعبې دپاره ګټې راچلی په دې ولي باندې کعبې تعمیر روان دی خلک خدمت کوي نو دا هلک هم لګیا دی خدمت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلک دی عمر کم دی او دا هلکان او کم عمر په خدمت ښه ښکاري دا بعضې هلکان خفه نه شئ کله کله کور ته میلمه راشي یا ستاسو د والد صاحب یو محترم ملګری راشي نو تا په کمره کې ډډه والي دا بې غیرتوب دی بې غیرتوب مه کوئ دا هلکان د نر غوندې خدمت ته ودرېږه کور کې کار و بل ځای کې کار و خدمت و ته په خدمت ښایسته ښکاري نوجوانان په خدمت ښایسته ښکاري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تماشې نه کولې چې پرېږده خو خپل کار به کوي او تعمیر دی او ګټې دې راچلي نبي علیه السلام اوږه لغړه ده صرف لنګ یې اچولی دی کمیس یې نشته او په دې لغړه اوږه باندې تیرې ګټې راچلوي نو چې دې تره ورته وکته عباس رضی الله عنه نو زړه یې پرې خوږ شو یو زما وراره دی او دا ګټې تیرې دي او دا ولی خوږېږي ولی بربند دی نو په عربو کې به د عمر یو حد و چې هغه حد ته به څوک نه ورسېدلي نو دا عورت به ښکارم شو نو چا داسې عیب نه ګڼلو ستاسو دې خبرې ته خیال دی دا بعضې معاشرو عادت داسې د عربو عادت داسې و نو دې ترې ویلې چې دا خو لا کم عمره دی او دا لنګ یې تړلی خو دا لنګ دې کولاو کړي او په دې ولې دې کښېني خیر دی که عورت یې ښکاره شي دا خو څه دومره عمر لا د ده نه دی لکه خلکو باک نه ګڼلو په هغه زمانه کې خلکو باک نه ګڼلو نو په دې کې دا تری راولګي د عباس رضی الله عنه دې دپاره چې نبي علیه السلام باندې زړه خوږ شو
چې دا لنګ به په دې ولي کېدي زما دا وراره او بیا به په دې باندې د پاسه ګټه ږدي او راوړي به خو چې څنګه یې ورله لنګ له ګوتې وراوړلې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اظهار لنګ مبارک هغې کولاو کړو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه کشف العورت کېده فورا پړ مخې را پرېوته بېهوشه شو. الله دا نبي وسلم کې حیا ډېره زیاته وه. دا یې برداشت نه کړی چې زما دې تره زما دې بډې له ولې ګوتې راوړلې. دا یو ناشنا منظر دی دنیا ولیده د خلکو د عرب چې دا څنګه چل دی. دا خو څه دومره عمر یې نه دی. دومره عمر کې خو زموږ هلکان بغیر د دغه نه ګرځي څه سترپوشي نه وي. دا خو موږ څه عیب هم نه ګڼو او ته کې دومره حیا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي را پرېوته او چغې والي ایزاري 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 ماله زما لنګ راکوئ ماله زما لنګ سره کار مه لرئ. دې باندې هم ټول خلک حیران شو چې دا څومره حیاناک انسان دی. دا څومره د عزت نه ډک انسان دی. داسې خویونه پکې دي چې په مشرانو کې نشته دی. او بیا چې کله دا کعبه تعمیر شوله او سر ته ورسېدله نو په دې کې د حجر اسود چې دا کم ګوټ دی د کم ځای نه چې دا طواف شروع کېږي او بیا پې طواف ختمیږي د دې حجر اسود ته کېښودو مقرره د عربو کې قبایلي نظام او دا قانون دی کوم ځای کې دا قبایلي نظامونه یو قوم بل قوم قومونه ډېر اوسېږي نو په بعضې شي باندې دا قومونه ونښلي داسې د عزت مسله ترې جوړه شي. یو وایي دا کار به زه کوم بل وایي دا کار به زه کوم. نو کعبه خو ټولو په شریکه جوړه کړه خو په دې تنصیب د حجر اسود باندې دا قومونه وران شو چې دا به څوک نصب کوي او په دې ګوټ کې به ږدي. یو قوم ویلې چې دا به موږ ږدو تاسو به له ګوتې نه وروړئ نور عرب. بل قوم ویلې چې تاسو څوک دا به موږ کوو دا کار. قومونه دومره حد ته ورسېده اختلاف کې. د عربو یو عادت دی هغه عادت دا دی چې په یو کار ودرېږي کله او بیا ترې رستو کېږي نه او خپله وینه تویول وغواړي چې یاره سر به مې ځي خو دا کار نه پرېږدم نو د هغوی عادت دا په پیاله کې وینه به یې واچوله او ګوتې به یې پکې وردن نه کړلې. نو بعضې قبایلو دا کار هم وکړو هغه زمانې د رسم رواج مطابق چې پیاله د وینو په پیاله کې ګوتې وردن نه کړلې چې مړه وینه پرې تویو خو دا کار به مونږ کوو بل څوک یې رانه نه شي کولی. خبره خطرناک حد ته ورسېده. دا خو عجیبه کار دی. په دې کې داسې کار وشو څه مشران هوښیار هغه راغونډ شو چې دا خو اوس خامخا قتل او خونریزي کېږي او حرم دی او دا خو بغیر د حرم نه په عامو ځایونو کې خونریزي حرامه ده چې انساني وینه د تویږي او دغه رنګ قتل عام دې کېږي او بدامني دی بیا خو دا حرام دی دا خو ډېره بده خبره ده چې دومره ښه کار هم کوو چې کعبه هم جوړول اخره کې پکې وینې توی شي دا خو ډېره غلطه خبره ده. نو اخر یو څو مشران کېناسته سنجیده چې هلکه داسې یو کار کوو یو فیصله کوو او په هغې را سره ټول اتفاق وکوي. ویل صحیح ده. وایي فیصله دا ده چې سبا چې څنګه شپه تېره شوه نن او سبا د ټولو نه اول څوک د مسجد حرام ته را داخل شو کعبې خوا ته راغه بس هغه به دا حجر اسود دلته ږدي. ویل ټیک ده. هر یو قوم ویل چې زه به وختي لاړ شم خو چې خلک راتله چې ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول د مخکې راغلی دی دا کم عمره نوجوان الله اکبر دا ورته اوس الله یو عزت ورکوي که نه مخکې نه عزت ټول د نبي علیه السلام دا ژوند داسې د عزتونو د شرافتونو را روان دی. هر ځای کې الله ځلوي هر ځای کې الله اوچتوي هر ځای کې الله رب العالمین د دې خلکو په زړونو کې د ده دا محبت قدر احترام دا ور اچوي ځکه چې وروسته پیغمبر جوړېږي چې خلک څنګه راننوته چې ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را داخل شوی دی او د کعبې خوا کې موجود دی. بس ټولو خلکو ویلې به دا نوجوان هم ټولو ته ګران دی موږ ټول د ده سره مینه کوو. بلکل موږ په ده متفق یو چې دی دا حجر اسود دا کاڼی راواخلي او دقلته دې کېدي نسب دې کړي. خو دې ته وګوره زما او ستا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دې هوښیارتوب ته وګوره. پیغمبرانو کې الله فراست ډېر اچولی دا خبره یاده کړه. فراست د پیغمبرانو خیارتوب زیرکتوب دوراندیشي دا پکې ډېره زیات دی او د دې ګڼ واقعات دي چې هغه ترته زه نظم چې زه تاسو د انبیاء کرام علیهم السلام د فراست مثالونه ذکر کم ځکه ټایم ختم دی. مختلف پیغمبرانو دا بیله مستقل خطبه غواړي چې په دې باندې زه مستقل خطبه وکم چې ګوره د پیغمبرانو فراست ته دا فیصلې څنګه کړي دا سړی حیران شي ځکه د پیغمبرانو د تعلیماتو بندوبست د کوم ځای نه کېږي د بره نه الله رب العالمین ډایرکټ کوي. په ځمکه کې د هغوی استادان نه د هغوی تعلیمات د بره نه انتظام کېږي او د چا انتظام چې د بره نه کېږي هغوی سره بل شان علم وي.
هغوی سره بل شان هوښیارتوب وي د هغوی دوراندیشي د هغوی فراست هغه په بیل مقام باندې وي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړلو، ویلې یو صادر وغوړوئ دلته، خلکو ورته صادر وغوړول. نبی علیه الصلاۃ والسلام را پاسېد او هغه حجر اسود کاڼی راواخیست او په دې صادر کې کېښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا فیصله وکړله، یو کم عمره نوجوان داسې عجیبه فیصله وکړه چې ټول عرب یې ځاته حیران کړه. هغه لانجه هم ختمه شوه او هغه عزت هم ټولو ته میلاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قوم مشر راوغوښتو. ټولو ویل که نه حجر اسود به موږ ږدو، بل ویل موږ. ټولو ته ویل دا صادر دا ګوټونه ونیسئ، شابه الا کاکا تیم ونیسه، الا ملک صاحب تیم ونیسه، تیم ونیسه. ټولو په شریکه حجر اسود کاڼی اوچت، بس ته ټول خوشحاله شو، ټولو ته عزت میلاو شو. هغې مې حیران شو دا کومه فیصله وکړه، څه عجیبه کار کوم، ټولو له عزت هم راکړو. او چې کله یې دې ګوټ ته ورنږدې کړو چې دا کوم ځای کې دا حجر اسود نصب کېږي، په دغه وخت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حجر اسود کاڼي له غاړه ورکړه او په خپلو لاسو مبارکو باندې په دغه ګوټ کې نصب کړلو، ویې لګولو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې حالات چې دا یو نمونه ده د ټول عالم دپاره، قدوه ده، اسوه حسنه ده. الله قرآن کې ځکه فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا شته دی ستاسو دپاره ای انسانانو د الله په دې خوږ رسول کې یو ښایسته نمونه د تابعدارۍ. دې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته ګورئ او د ده په شان زندگی اختیاره کړئ، دغه شان اخلاق، دغه شان کردار د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکې چې کوم حالات وو هغه ټول یو مثالي ژوند و، یو مثالي زندگی وه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د دعوت آغاز کېده د مکې نه، نو د مکې د دعوت آغاز د نبوت د میلاوېدو نه بعد دا په 3 مراحلو باندې مشتمل دی. 3 مراحل د مکې دي او 3 مراحل د مدینې دي. د مکې 3 مراحل کم دي؟ اول 3 کاله مکه کې ټول نبی علیه السلام دعوت څو کاله کړی دی؟ 14 کاله. څو کاله؟ ټول دور د نبوت دی 30 کاله، ځکه نبی علیه السلام 40 سال ته چې ورسېده پیغمبري میلاوه شو او ورپسې بیا 23 سال په 63 کال وفات شو. نو 23 کاله دور نبوت. په 23 کالو کې 13 سال دا مکه کې تیر کړي او ورپسې 10 سال دا کم دور دی؟ 10 کاله مدني دور دی. اول دور چې کوم مکی دور دی، تاسو ته ما ویلي که د سیرت خلاصه یادول غواړئ هغه دا ده. دا مکی دور په 3 ادوارو تقسیم دی. اول 3 کاله دا د نبی علیه السلام خفیه دعوت. خفیه څه معنی؟ یو کس ته دعوت، کور ته ورځي، ځان له میلاویږي، ملاقات کوي، ښکاره بیان نه کوي ځکه چې خلک لا تیار نه دي، ذهني ملګري ځان له برابروي، ګراوند برابروي لګیا. نو یو کس ته ورځي او دعوت ورکوي او هغوی کلمه وایي او اسلام ته راځي. 3 کاله نبی علیه السلام دا مرحله داسې تېره کړه. په مکه کې پاتې شو څو کاله نور، ورپسې پاتې شو 10 کاله نور. 10 کال پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې دا 3 کال نه بعد دعوت شروع کو، 4 کال ښکاره دعوت شروع، بس مقابلې هم شروع شوې او ډېر ظلمونه، تشدد په صحابه. دا مرحله روانه و روانه و روانه و تر دې پورې چې 10 کاله د نبی علیه السلام پوره شو. د نبوت معنا 3 ورسره مخکني کا او 9 کاله دا کا. دې 10 کالو پورې چې دا اول 3 کاله سري دعوت دی، 9 کاله جهري دعوت دی. او دا جهري خو بیا مرګ پورې روان دی، وفات پورې د نبی علیه السلام. خو په دې دوران کې دعوت صرف او صرف مکه او خوشا پورې محدود دی. 10 کالو پورې دعوت څه پورې محدود دی؟ صرف مکه او خوشا علاقه، طائف او دا علاقې بس. بار نبی علیہ السلام چاته دعوت نه ورکړي. اکا دوکا یو کس براغه بای چانس ملاقات بوش، نبی علیہ السلام به دعوت ورکړي. خو اول دا مرکز برابر او دا د دنیا مرکز دی د مکه، ځکه چې دلته کعبه ده، دلته حرم دی د الله، چې اول دې ځای کې دا خلک په توحید پوه شي. او ورپسې یو بله مرحله 3 راغه، هغه دا وه چې د نبي علیه السلام د نبوت 10 کاله وشو. په دې 11 کال الله سبحانه وتعالی د مکې نه بهر هم خلک پیدا کړه، د مدینې نه خلک راغه حج له، هغه بیعت عقبې چې ورته وایي. په اول کال باندې یو 6 کسان راغه، په 2م کال یو 12 کسان راغه، او ورپسې په 3م کال د 80 نه زیات کسان د مدینې نه راغه. نو بیا نبی علیه السلام ته دعوت ورکړو چې راشئ چېرته؟ مدینې ته هجرت وکړئ.
نو دا د مکې دا دور په دې درې ادوارو تقسیم دی. 3 کاله سري دعوت، بیا ورپسې جهري دعوت کې 10 کال پورې صرف مکه او خوشا کې دعوت دی، او 11 کال نه بعد الله رب العالمین بهر ملګری پیدا کړو، په مدینه کې پیدا کړو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مدینه والا په دعوت باندې بیا هجرت کړی دی مدینه ته. بیا د مکی دور بعضی اهم واقعات زموږ ستاسو د عبرت دپاره چې چونکې دا زموږ د نبی ژوند دی، سیرت دی پاک، چې دینه موږ فایده واخلو او د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په ترتیب باندې موږ دعوت وکړو. دا نه چې په خپله خوښه کوو، په خپله خوښه او خپلو جذبو باندې لګوي، نه، د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ترتیب د دعوت سو، د خلکو سره اخلاق څنګه، برتاو څنګه، صبر څنګه، د مظالمو په مقابل کې نبی علیه السلام کم طریقې هغه اختیاري کړي، صحابه کرام رضی الله عنهم څه کړي دي، هغه به ان شاء الله را روانو خطبو کې ذکر کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دا یو ملګری تپوس کوي چې د سجدې په دوران کې انسان پښتو کې دعاګانې ویلی شي او که نه. پښتو کې دعاګانې نه دي نقل، دا مونځ ټول په عربۍ کې دی، او د عربۍ دعاګانې یادوه، څو پورې چې ته نه دي یادې هغه پورې د عامې دعاګانې وایه. او په سجده کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم صرف دا یو دعا نه ده ویلې چې کوم موږ یاده کړي، سبحان ربي الاعلى. د دین علاوه نور دعاګانې ډېرې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، او دغه رنګه سبوح قدوس رب الملائکة والروح، او دین علاوه نور ډېرې دعاګانې چې په احادیثو کې راغلي هغه یادول پکار دي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو کوم حاجت وي نو په سجده کې بنده الله ته ډېر نږدې وي، نو ستاسو خپل حاجت په سجده کې د الله نه وغواړئ، الله تعالی ستاسو دعا قبلوي په حالت د سجده کې. خدا په عربۍ کې دا دعاګانې غواړي، او که تاله په عربۍ کې نه درځي نو بس بیا خیر دی، وروسته د مانځه نه بعد بیا پښتو کې دعاګانې خپلې وکړه. الله رب العالمین خو هره ژبه باندې پوهېږي، خو په مانځه کې په پښتو کې دعاګانې دا ثابت نه دي، ځکه موږ به ګورو نقل ته که چېرته نبي علیه السلام دا ویلي چې په هره ژبه کې غواړئ، بس بیا به ټیک ده موږ به غوښتلې په مانځه کې دننه، خو مونځ کې دننه عربۍ کې دعاګانې یادول پکار دي، کوم چې احادیثو کې راغلي دا سړی ووایي. او که ته خپل حاجتونه غواړې هغه د مانځه نه بعد وغواړه، تلاوت دې وکړلو، نوافل دې وکړه. او دغه رنګه حدیث کې راځي د اذان او د اقامت منځ کې دعا ښه قبلېږي. اذان شوی او جمع ته لا ټایم شته، مسجد ته وختي لاړل، یو 2 رکعته وکړه، دعا وغواړه، الله رب العالمین قبلوي. دغه رنګه حدیث کې راځي کله چې باران وریږي دعا ښه قبلېږي، دا د دعا د قبولیت ټایم دی. دغه رنګه حدیث کې راځي د جمعې په ورځ یو ساعت دی، یو ټایم دی چې الله پټ کړی دی، په دې کې دعا ښه قبلېږي. نو جمعې په ورځ باندې دعاګانو اهتمام دا پکار دی، خاص کر ډېر علماو چې دا د مازدیګر نه بعد ټایم دی. مازدیګر مونځ د جمعې په ورځ وکړه نو بس په مسجد کې کښېنه، د خپل ځای نه مه پاڅېږه، او اذکار وکړه د مانځه نه بعد، او بیا ستا کوم حاجت دی، کوم ضرورت دی، ښه په زارۍ باندې، ښه په عاجزۍ باندې د الله رب العالمین نه دعا وغواړه، ځکه د جمعې ورځ دا ډېره مبارکه ورځ ده چې الله تعالی صرف دې امت ته ساتلې ده، بل امت ته یې دا نه وه ورکړې، مونږ ته یې راکړې الحمدلله. او په دې ورځ باندې سړي وعظ هم اورېدلی، خطبې اورېدلي، داسې دا ایماني چاره چې برابري، کیفیت یې ښایسته وي، ډېر مزېدار او تیار کیفیت هم جوړ وي، او بیا مازدیګر کې سړی دعا هم وغواړي نو دې دعا کې ډېر اثر وي. او بل حدیث کې راځي چې سړی د دعا نه مخکې څه اذکار ووایي، درود ووایي په نبي علیه الصلاة والسلام باندې. دغه حدیث کې راځي اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا دعا وي، بعضې نورې دعاګانې دي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دعا ورسره ښه قبلېږي. دغه رنګه سړی صدقه ورکړي، د دعا نه مخکې صدقه د خپل وس مطابق، دې سره دعا ښه قبلېږي. نور هم د دعا د قبولیت ډېر اسباب دي الحمدلله. نو دغه اسباب بیا اختیار کا، صفونه برابر کړي، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي. سبحان